جی بالکل تاسو وینئ چې په پاک افغان پوله 0 پوینټ باندې ولاړ یو او دلته دغه امدادي اشیاء چې د پاکستان د خوا ګاونډي هیواد افغانستان ته ورکول کیږي. دلته زموږ سره AC اکبر افتخار صاحب هم موجود دی چې موږ ته وایي چې دا څومره امداد دی او په کومه طریقې سره دغه ورکول کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو ته پاته دی چې حکومت پاکستان پاک افغان کارپوریشن فارم په ترو باندې مخکې 17 ټرکونه امداد ورکړی دی. د هیومانیټیرین ایډ دی کې چینی وړه او دالونه شامل دي. نن هم شپږ ټرکونه امداد ورکو او دا امداد به ان شاء الله فیوچر کې هم جاری وي. څومره ټرکونه تاسو اوسه پورې ورکړي؟ 17 دوه هفتې مخکې ورکړي دي، شپږ ټرکونه نن دي. نو ټوټل مته چې 23 ټرکونه شول. دغه سلسله به روانه وي که 15 ځای ختم ان شاء الله روانه وي. بالکل تاسو د AC خبرې واورېدې. یقینا چې دغه سلسله به روانه وي ځکه چې په پاک افغان پوله باندې اوس حالات ورځ په ورځ باندې نارمل کېږي او هغه ورځ لرې نه چې پاک افغان پوله به هم ورسره خلاصه شي.